الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما قدرمندو مسلمانانو ورونو، د یو مسلمان کومک کول په باره کې به زه یو څو احادیث داسې په دربار کې وړاندې کړم. یو مسلمان یو ضروري کار ورکول، یعنی یو مسلمان ته یو کار ورپره کول، یا د هغه په کار کې کومک کول، یا د هغه یو غم او پریشانی لرې کول هم یو داسې عمل ده چې ورباندې حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم د ډیر غټ اجر او ثواب وعده کړی دي. په حدیث شریف کې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده: کوم څوک چې د خپل یو مسلمان ورور په کار کې بوخت یې، الله جل جلاله د هغه په کار پورا کولو کې اخته کیږي. او کوم څوک چې د کوم مسلمان یو تکلیف لري کړي، الله جل جلاله د په بدل کې د څخه قیامت کې د غمونو کوم تکلیف او غم هغه لري کوي. د دې حدیث ابو داود را نقل کړی دی. یو چاته لره ورخود خول او یو چا په سامان او چتولو کې کومک کول، مطلب دا د خلکو د خدمت وړ کارونه د دې حدیث په فضیلت کې راځي. کوم خلک چې په کار ورځي او د الله جل په حضور کې د هغوی ډیر د فضیلت ده، یعنی دا خلق د الله جل جلاله په حضور کې د هغه ډیر اجر ملاویږي د هغه دپاره. ځکه په یو حدیث کې راغلی دی: خیر الناس من ينفع الناس. د خلق هغه څوک دی، د خلکو هغه څوک دی کوم چې خلکو ته پیدا ورسوي. په یو حدیث کې راځي حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی، نو خو یې هغه بیارې کوي او هغه سره به کومک او نه به هغه سره کومک پرېږدي او نه به هغه ته دروغ وایي او نه به هغه سره وعده خلیفې ورسره کوي او نه به هغه سره وعده به ورسره نه ماتوي او نه به هغه سره ظلم کوي او نه به په هغه باندې ظلم کوي. نو د دې حدیث روایت ترمذی کړی دی. د مسلمان په کومک کولو کې دغه خبره هم راځي که په کوم ځای کې پرده باندې غلط الزام لګول کیږي، یعنی په کوم ځای کې په غیر شي باندې الزام لګول کیږي، د غلطی خبرې نسبت ورته کیږي، نو دغه الزام جایز دفاع کولای شي. څوک چې په چا باندې الزام لګوي، نو ته د هغه په وس کې هغه سره دغه الزام دفاع وکړي. دا یو کومک ده چې حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت ده
چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی کوم څوک چې د خپل ورور د بې عزتۍ دفاع وکړي الله جل جلاله به د لمخه د زخور لري کړي سبحان الله د دې حدیث روایت ترمذی کړی دی زما قدرمندو مسلمانانو ورونو د یو مسلمان د بل مسلمان ورور په حق لا کومک کوي په احادیثو کې ډیر فضیلت راغلي دي زما قدرمندو عزتمندو دا خبرې د سره شیر کړئ چې نورو مسلمانان هم ترې پیدا واخلي